اوریدونکو څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسئ او د سهار جامه مو پرتن موږ او تاسې په اتم ټولګي کې ما او شما در صنف هشتم پنځم لوست ولوستل درس پنجم را با هم کار کردیم دا چې کندهار څه ډول یو ولایت و څه شی درلوده چرته موقعیت درلود یا چرته پروت بود که کندهار چی نوع یک ولایتی بود چگونه در کجا موقعیت داشت چه دلته د امپراتوری بنسټ خیده که امو اساس امپراتوری را گذاشته دیگه ای که ولسوالی سودانی و کم محصولات پده ولایت که پیدا کده کدام محصولات در این ولایت پیدا می شد پده حکلمو پورا بحث وکر در این مورد بحث کامل داشتیم موږ او تاسې په کندهار باندې ډېرې زیاتې خبرې وکړې فعالیتونه مو هم حل کړه نن راځو امروز میایم او د افغانستان په لویو لارو باندې خبرې کوو دا چې د افغانستان لویې لارې کومې دي که راه های بزرگ افغانستان کدام ها است کوم ولایتونه او کوم خرگوټونه په دې لارو کې موقعیت لري کدام شهرک ها و کدام راه های بزرگ در اینجا ولایت های بزرگ موقعیت دارد د دې لارو په واسطه افغانستان ته څه ګټه رسیږي به واسطه این راه های بزرگ به افغانستان چی فایده میرسه له کومو هیوادونو سره وصلېږي په کدام کشورها وصل میشه نو په دې هکله باندې نن درس لرو امروز درس داریم چې د محاوره په څیر دی به قسم محاوره یا گفتگو هست یو لبل سره خبری کوي دو شاگرد با یکدیگر صحبت میکنن او د افغانستان د لویو لارو په هکله خپل نظر څرګندوي او معلومات راته شریکوي نظر خود در مورد راههای بزرگ افغانستان ابراز میکنن و معلومات خود در مورد راههای بزرگ افغانستان همراه ما شریک میسازن و یو ځای درس لولو پس یک جا درس را با هم میخوانیم او زده کوو و یاد میگیریم او پښتو ژبه کې زموږ او د تاسې نوي لغتونه به زیات شي در زبان پشتو ما لغت ها جدید میشه یا هم لغت های جدید پیدا میشه و همین قسم گفتگو بلد میشیم که چینوه گفتگو کنیم طرز سوال را یاد میگیریم ده سوال کولو هم پوهیگو میفهمیم نورازو پس میایم او دغه برخه لولو شپږم لوست درس ششم د افغانستان لوی لاری راههای بزرگ افغانستان محاوره یا هم گفتگو اینجا را میبینین کجاست درست است خبری اتری گفتگو د دو یا ډیرو کسانو ترمنځ کیږي بین دو و یا بیشتر از دو نفر میشه گفتگو بین دو یا بیشتر از دو نفر میشه په خبرو اترو کې معمولا د یوې موضوع پر بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي در گفتگوها در مورد بعدهای متفاوت یک موضوع صحبت میشه خبری که صحبت میشه اړخونو بعد بیلابیلو متفاوت او د خبرو اترو اوږدوالی او لنډوالی په موضوع پورې اړه لري و طولانی شدن و یا کوتاه شدن گفتگویی که گفتگو طولانی میشه گفتگو بسیار گفتگوی کوچک میشه دا په موضوع پورې اړه لري په موضوع بستگی داره که چی نوع موضوع است یعنی کله اوږدې او کله لنډ وي یعنی گاهی دراز طولانی و گاهی هم کوتاه می باشه همدارنگه خبری اتری بیلابیل موضوعگانی غاړي همین گونه یا همچنان به همین قسم گفتگوها موضوعات متفاوت را در بر میگیره رانغاړي در بر میگیره یا در اون نهفته میشه خبری اتری د دویمې ژبې په زده کړه کې ډیر اغیزه لري گفتگوها در یادگیری زبان دوم بسیار زیاد تاثیر داره د همدغه خبرو اترو په لړ کې سړی کولی شي یوه بله ژبه زده کړي در جریان همین گفتگوها انسان یا شخص میتونه که یک زبان دیگر را یاد بگیره دو پوښتنې دي دو سوال داریم در اینجا خبری اتری د دویمې ژبې په زده کړه کې څه اغیز لري گفتگو در یادگیری زبان دوم چی تاثیر داره تاسې کله په دویمه ژبه کې له چا سره خبرې اترې کړې دي او ګټه یې څه وه شما گاهی با کسی به زبان دوم صحبت کردین و فایده از او چی بوده آیا صحبت کردین یا نکردین فایدهش برای من بنویسین
اسحاق د اتم، هشتم او عمران د شپږم ټولګي صنف ششم زده کوونکي دي، شاگرد هستند. اسحاق صنف 8، عمران صنف 6. دواړه هر دویشان په یوه لیسه کې در یک لیسه درس وایی میخوانند. اسحاق په جغرافیه کې ښه معلومات لري، معلومات خوب داره. کی؟ اسحاق. عمران ډیر لیوال دی، بسیار مشتاق هست. لیوال یعنی مشتاق، بسیار میخواهد چې د خپل هیواد په اړه که در مورد کشور خود هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي، معلومات همه جانبه را به دست بیاره، یعنی در هر بعد، هر کنار گوشه افغانستان معلومات داشته باشه. عمران د هیواد د لویو لارو په اړه له اسحاق څخه پوښتنې کوي. عمران در مورد راههای بزرگ افغانستان از اسحاق سوال میکنه یا میپرسه او هغه معلومات ورکوي و او برش معلومات میده. حرف دیگه ای که دوستا کله چې مرکه لولو، زمانی که ما گفتگو رو میخوانیم بیا دا نمون نور نلولو، باز نامایش دیگه نمیخوانیم، صرف همون دیالوگ میخوانیم. اسحاق د افغانستان لوی سوداگریزی لاری کومی دی؟ سوداگریزی تجارتی. اسحاق راههای بزرگ تجارتی افغانستان کدام است؟ عمران. زما پلار پدر من د وچو میوه خشک سوداگر دی تجار است. پدر من تجار میوه خشک است. زه ورسره هم کله پر خطیو که ورسره کار کوم. من هم همراهش گاهی در وقت رخصتی همراهش چی میکنم؟ کار میکنم. ځینې مهمې لارې ما لیدلې، بعض راههای مهمش ما دیدیم او ځینې مې لوستي دي و بعض راهایش باز خواندیم، مطالعه کردیم. په ترتیب سره یې درته وایم، به ترتیب برایت میگم. یوه لویه لاره، یک راه بزرگ له کابل ختیز لور ته غځېدل ده. از کابل به طرف شرق، ختیز شرق، به طرف شرق امتداد یافته، غځېدلی امتداد یافته. دا لاره د کابل تورخم په نامه یاد میشد. این راه به نام کابل تورخم یاد میشه. په دې لاره کې د افغانستان سوداګریز توکي در این راه مال تجارتی، توکي مال، مواد، عناصر مواد تجارتی افغانستان به پاکستان، هند، بنگلادش او نورو هیوادونو و کشورهای دیگه در کراچی بندر للاری از راه بندر کراچی لیږدول کیږي، انتقال داده میشه یا هم صادر میشه. همدارنګه همچنین له دغو هیوادونو او نورې نړۍ څخه سوداګریز توکي په همدغې لار افغانستان ته را لیږدول کیږي. به همین گونه یا همچنان از همین راه از همین کشورها و یا هم کشورهای دیگر مالهای تجارتی به افغانستان انتقال داده می شود یا هم وارد می شود، یعنی هم صادر میکنه هم وارد میکنه. توسط چی؟ بندر کراچی، د کراچی بندر لاری، هند، پاکستان، بنگلادش. د کابل تورخم په لویه لار د افغانستان کوم ښارونه در راه کابل تورخم افغانستان کدام شهرها، شهرها، ښارګوټي، شهرکها او بازارها پراته دي، موقعیت داره. پر دې لویه لاره در این راه بزرگ سروبی، درونچه، مارکو او پخپله و خود تورخم بازارونه پراته دي و بازارهای تورخم موقعیت داره. د کابل سروبی ترمنځ در بین کابل و سروبی د ماهیپر پیچومه دی، همون پیچومه یعنی کانال یا کوتل ماهیپر هست یا موقعیت داره چې په ژمي کې که در زمستان مسافر له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي که مسافرین را با بسیار مشکلات روبرو میسازه. د جلال آباد ښار هم پر دې لاره پروت دی. شهر جلال آباد هم د اینمی را موقعیت داره یا هم دمی را موقعیت داره و افتاده است. دا لویه لاره این راه بزرگ له کابل څخه از کابل تر تورخم پوری تا تورخم غځېدلې ده، امتداد یافته او له تورخم بیا پېښور ته رسیږي و از تورخم باز به پېښور میرسه. ښه نو بله لویه لاره کومه ده؟ خو دیگه راه دیگه یا راه بزرگ دیگه کدام است؟
عمران بیړه مکوه، عجله نکو، بیړه عجله نکو. ټولی درته وار په وار وایم، کل شبرت به نوبت میگم. وار په وار یعنی کل به نوبت. بله لویه لاره راه بزرگ، بله لویه و تر ټولو اوږده لاره راه بزرگ دیگر و از همه کرده طولانی د کابل تورغونډۍ لاره ده. راه کابل تورغونډۍ هست. دا لاره له کابل پیلیږي، ایرا از کابل شروع میشه، پیلیږي شروع میشه، له میدان وردک، غزنی او زابل تیریږي، از این سه ولایت میگذره او د کندهار ښار ته رسیږي و به شهر قندهار میرسه. په دې لاره کې در این راه د سیدآباد، مقر او شاهجوی بازارونه، این سه بازار او د غزنی ښار او کلات ښارګوټي پراته دي. شهر غزنی و شهرک کلات هم در اینجا موقعیت داره. همدغه لاره همین راه لکندهار مخ پر شمال، از کندهار رو به شمال د هرات ښار ته غځېدلې ده، به شهر هرات امتداد یافته. غځېدلې ده یعنی که امتداد یافته. دا لاره له هلمند، این راه از هلمند، نیمروز او فرات څخه تیریږي، تیر میشه او د هرات ښار ته رسیږي، به شهر هرات میرسه. پر دې لاره در این راه د کشک نخود، گرشک، دلارام، فرارود، ادرسکن او شندند بازارونه ای بازارها پراته دی موقعیت دارند. له هرات ښار څخه از شهر هرات بیا تورغونډۍ بندر ته لار غځېدل ده. باز به بندر تورغونډۍ راه امتداد یافته، غځېدل ده امتداد یافته. د تورغونډۍ بندر له لارې از راه بندر تورغونډۍ افغانستان له ترکمنستان سره، افغانستان با ترکمنستان وصل میشه او د اسلام کله له لارې به از راه اسلام کله له ایران سره نخلوی با ایران وصل میشه. پس راه اوله که ما خواندیم کابل تورخم بود چې له هندوستان، بنگلادیش او پاکستان نه مال ورته راته، یا د کراچۍ بندر و، بندر کراچی بود. دویم بندر چی بود؟ بندر دوم که بود د تورغونډۍ بندر و، بندر تورغونډۍ بود که با ترکمنستان وصل میشه. و سومش که هسته این راه هسته، بندر نیسته، راه هسته که اسلام قلعه نام داره یا اسلام کلا نام داره و با ایران وصل میشه. اسحاق موږ لوستی دي، ما خواندیم چې د حیرتانو په نامه بندر هم لرو. به نام بندر حیرتان هم ما یک بندر داریم. هغه چرته دی؟ او د کجاست؟ ګوره عمرانه، بیبی عمران جان یا عمران، یوه بله لاره هم شته، یک راه دیگه هم است چې کابل له حیرتان بندر سره نښلوي، که کابل را با بندر حیرتان وصل میسازه، نښلوي وصل میسازه. دا لاره این راه له پروان څخه تیریږي، از پروان تیر میشه، په سالنگ ور اوړي، به سالنگ میگذره، یعنی به سالنگ هم میگذره او د بغلان په پلخمری کې و در پلخمری بغلان کین لاسته به طرف دست چپ به سمنگان ورگرزی، به طرف سمنگان دور میخوره. دا لاره این راه لسمنگانو تیریږي، از سمنگان تیر میشه او تر بلخ ولایت پوری غځیږي و تا ولایت بلخ امتداد پیدا میکنه. د مزار شریف ښار ته نارسیده به شهر مزار شریف خیلی لاسته به طرف دست راست خیلی راست گرزی دور میخوره او د حیرتان بندر ته رسیږي و به بندر حیرتان میرسه. د دې بندر له لارې افغانستان له ازبکستان سره نښلي. از راه از بندر افغانستان با ترکمنستان وصل میشه، وصل میشه. ببینین بندر سوم شد حیرتان بندر، کراچی بندر، تورغونډۍ بندر، حیرتان بندر. یک راه را خواندیم، اسلام کلا لار. شیرخان بندر چیرته دی؟ بندر شیرخان د کجاست؟ ګوره عمرانه، د همدې کابل حیرتان په لار د امیر راه کابل حیرتان د بغلان د پلخمری په ښار کې ښی لاسته در شهر پلخمری بغلان به طرف دست راست یو عمومی سړک کندوز ته غځېدلی، یک سړک عمومی به ولایت کندوز رفته یا امتداد یافته. د کندوز له ښاره مخ په شمال یوه بله لاره از شهر کندوز
رو به شمال یک راه دیگر شیرخان بندر تغذیدلی ده به بندر شیرخان امتداد یافته. د شیرخان بندر لاری افغانستان له تاجکستان سره نښلوي. از راه شیرخان بندر افغانستان با تاجکستان وصل میشه. این شد بندر چهارم. تا د افغانستان کوم ښارونه لیدلی دي؟ تو کدام شهرهای افغانستان دیدی؟ ما کابل، جلال آباد، خوست، گردیز، کندوز او مزار شریف ښارونه لیدلی دي. این شهرها را دیدیم. اسحاق، نوتا، پستو، د غزنی، کندهار او هرات مهم تاریخی ښارونه نه دی لیدلی؟ شهرهای مهم تاریخی را ندیدی ستاره؟ نه ما دغه درې واړه ښارونه نه دی لیدلی. ما این سه شهره ندیدیم. ما این هر سه شهره ندیدیم. واړه هر خو که خدای وکړل اما اگر خدا خواست سږ می له پلار سره هرات ته ځم. امسال با پدرم به هرات میرم. نو انشالله دغه ښارونه به هم ووینم. پس انشالله این شهرها را هم میبینم. ډیره مننه وروره. بسیار زیاد تشکر برادر. ستا د کور ودان وي. خانه تو آباد باشه. ډیر معلومات دی راکړل. معلومات زیاد برم دادی. د متن لنډیز. خلاصه متن د هر هیواد وګړي مردم له خپل هیواد سره مینه لري. کشور خود دوست دارن. موږ هم باید له خپل هیواد سره مینه ولرو، داشته باشیم. په اړه معلومات ترلاسه کړو، به دست بیاریم. موږ باید د هیواد لوی لارې وپیژنو، بشناسیم او په اهمیت یې پوه شو، بفهمیم. د هیواد بیلابیلو ښارونو، پوهنتونونو، کارخانو، زراعتي او صنعتي سیمو مناطق پیژندل، شناختنشان زموږ ملی دنده ده، وظیفه ملی ما است. نو موږ درس زده کرد. پس ما درس یاد گرفتیم. 4 بندر به یک راه. کابل تورخم بندر یا هم د کراچی بندر. کابل تورخم لاره ده البته. اسلام کلا لاره، تورغونډی، حیرتان او شیرخان. دلته سوالونه سوي دي. در اینجا سوالات شده چې تاسو کولای شئ په ډیره اسانۍ ځواب ورکړئ، په بسیار اسانۍ جواب بدید. دلته یو بل شعر هم لرو. یک شعر دیگر هم داریم چې رحمان بابا ویلی دی: کر د ګلو کړه چې سیمه دې ګلزار شي، اغزي مه کره په پښو کې به دې خار شي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې، چیرې ستا به د کوهی په غاړه لار شي. کر د ګلو کړه چې سیمه دې گلزار شي. گل کشت کن که منطقیت گلزار شوه. اغزی مکره په پښو کې به دې خار شي. خار کشت نکو، در پایت نخله یا در پایت نره. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې، چاه نکن در سر راه کسی، چیرې ستا به د کوهی په غاړه لار شي. ایتو نشه که در مو سمت راهی تو شود. یعنی چاکن در چا می باشه دیگه، به کس دیگه چا بکنیم، غیبت بکنیم، بد بگوییم، حتما اونمو رو خداوند در سر راه ما قرار میده. نو دا لوستی بود درس. دا با نوی لوستی درس جدید باز در جلسه بعدی میخوانیم. که چرت سوال لري، اگر سوال دارین، پوښتنه لري، نور معلومات لري، سوال دارین، پرسان دارین، پرسش دارین، پاسخ دارین، نظر دارین، یا هم گپ دیگه دارین، معلومات دارین، کولی سیل ما سره په کامنت کې شریک کړئ. میتونین که در کامنت همراه من شریک بسازین. تر بیا چیز راځم تا بعد که من میایم تاسو ته بل ویدیو جوړوم، ویدیوی دیگه بر شما جوړ میکنم. تاسو په لوی څښتن تلاس پرم، به خداوند بزرگ شما را میسپارم. الله مومل.